د خبرونو سرټکی مو موږ په افغانستان کې د طالبان لپاره ځینې تجهیزات پرېښودل او دوی خپل پریډونه کوي. زه له دې پریډونو څخه کرکه لرم. پر امریکایي تجهیزاتو د طالبانو له نظامي پریډ د ټرمپ کرکه د امریکا ولسمشر وايي پر امریکایي تجهیزاتو د طالبانو له لوري د نظامي پریډونو له ترسره کولو کرکه لري. د هغه په خبره دا مهال طالبان داسې امریکایي الوتکې هم په واک کې لري چې هر یوه یې 150 میلیونه ډالر ارزښت لري. وروره بل اخر هم داسې کړلو چې بدبختي سره مخامخ کړلو، پیسې هم پاتې شولې، خوله مې جوب کېده. له ایران د افغان کډوالو جبري ایستل د ملګرو ملتونو د امنیت او خوندیتوب څانګې اعلان وکړ چې د جبري ایستلو له پیل وروسته د کډوالو شمیر هره ورځ له 1400 څخه تر 22,000 پورې زیات شوي. له دې سره تازه شړل شوي کډوال وايي ایران کې سخت ځورول شوي دي. د هیبت الله او عبدالحکیم حقانی نیولو امر د بشري حقونو کال ته لاسته راوړنه. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال لومړیو شپږو میاشتو لپاره د بشري حقونو د لاسته راوړنې په نوم لړ کې د جرمونو محکمې لخوا د طالبانو د مشرانو نیولو امر له مهمو لاسته راوړنو څخه اعلان کړ. له غزې د فلسطینیانو د جبري ایستلو پلان نتنیاهو له پوځ غوښتي چې د پلان مهال ویش له کوچني بودیجې سره وړاندې کړي، خو داسې ښکاري چې پوځ نه دا کړنلاره ردوي او نه یې د پلي کولو لپاره حل لري. سلامونه، وخت مو په خیر. نن سه شنبه 24 د چنګاښ چې برابرېږي 15 د جولای. اوس هم بشپړ خبرونه. زه اجمیر احمد زاځی. ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا له افغانستانه له وتلو وروسته د طالبانو لپاره ځینې پوځي تجهیزات پرېښي دي. هغه ټینګار کوي چې په امریکا کې تجهیزاتو سره د طالبانو پوځي پریډ ترسره کول نشي زغملی. د هغه په وینا دا تجهیزات هر کال زړیږي او خرابیږي او دی له دې صحنې کرکه لري. ټرمپ زیاتوي چې په دغو تجهیزاتو کې امریکایي الوتکې هم شامل دي او د ده په باور د هغوی لیږدول پاکستان ته په افغانستان کې تر پرېښودو ارزانه تمامېدل. هر کال طالبان د بګرام په هوایي اډه کې د پاتې امریکایي پوځي تجهیزاتو سره پریډ کوي. د بریا پوځي پریډ له امریکایي وسلو څخه تر زغروالو موټرو او نورو ټانکونو پورې. دلته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا ځینې تجهیزات په افغانستان کې د طالبانو لپاره پاتې دي او هغه د طالبانو له دې تګلارې څخه کرکه کوي چې په دې تجهیزاتو سره پریډ کوي. We left some of it to Afghanistan and the Taliban. موږ په افغانستان کې د طالبان لپاره ځینې تجهیزات پرېښودل او دوی خپل پریډونه کوي. زه له دې پریډونو څخه کرکه لرم. هر کال دوی یو پوځي پریډ ترسره کوي. دوی زموږ تجهیزات په بدو کوڅو کې ګرځوي او راباسي او هر کال دا تجهیزات زړیږي او خرابیږي. زه د دې صحنې له لیدلو کرکه کوم. ډونالډ ټرمپ وایي چې ځینې امریکایي جنګي الوتکې هم په افغانستان کې پاتې دي چې په وینا یې د هر یوې لګښت 150 میلیون ډالر دی. هغه ټینګار کوي چې د دې الوتکو د لیږدولو لګښت د دوی پاتې کېدو په پرتله ارزانه وو. ټاکل شوی و چې زه هم له دوی څخه مخکې ووځم، خو په عزت او ځواک سره. آیا تاسو واقعا غواړئ چې یو جنګي جټ الوتکه پرېږدئ؟ ښاغلیه، که مو دا کار وکړو نو ارزانه به وي. ماته د تیلو یو ټانک راکړئ، زه به یا پاکستان ته الوتنه وکړم یا بل ځای ته یا راګرځم کور ته. ولې؟ ځکه چې دا یوازې ارزانه ده او دا هماغه وخت و چې زه پوه شوم چې هغه سړی خورا بې کفایته و. هغه ویل چې د الوتکې پرېښودل ارزانه دي کله چې د هرې الوتکې لګښت 150 میلیون ډالره و او دوی په حقیقت کې دا پرېښودل. ډونالډ ټرمپ په دوامداره توګه له افغانستانه د متحده ایالاتو د وتلو او د امریکا د نظامي تجهیزاتو پر پاتې کېدو نیوکه کړې، خو تر اوسه پورې د هغه د ادارې شاوخوا 6 میاشتې تېرې شوي چې د افغانستان لپاره یې کومه نوې پالیسي نه ده اعلان کړې. این شعارها نه به خاطر واقعا تشویش امریکا از صلاح بجاماندی امریکا هست، بلکه فقط یک شعار تبلیغاتی، شعار سیاسی و شعار زیر فشار قرار دادن طالبان هست. تر دې مخکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي څوکۍ هم لغوه کړه او د افغانستان اړوند مسایل د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت
د سویلي او مرکزي اسیا یو کوچني واحد ته سپارل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت او خوندیتوب څانګې ویلي دي چې له ایرانه د کډوالو جبري ایستلو د پروسې له پیل وروسته د هیواد په لویدیځ کې د اسلام قلعې له سرحدي لارې هره ورځ د تګ راتګ کچه له 14,000 څخه 22,000 ته لوړه شوې ده. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی رضا اوتنبایوا د اسلام قلعې سرحدي لارې څخه د لیدنې پر مهال د کډوالو د راستنېدو د بېساري زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړ او د بشري ناورین ته ځواب ویلو لپاره یې د بیړني نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. له دې سره له ایران راستانه شوي ځینې کډوال وایي چې دوی پیسې او شتمنۍ په ایران کې پاتې دي. له ایران راستانه شویو ځینو کډوالو د ایراني پولیسو په نامناسب چلند په نیوکې سره ټینګار کړی چې د دوی ټوله شتمني او پیسې په ایران کې پاتې دي او دوی په جبري توګه ایستل شوي دي. وروره ګوله اخر هم داسې کللو چې بدبختي سره مخامخ کللو، پیسې هم پاتې شولې، قواله مې جوب کېده، 4,500 روپۍ مې پاتې شوې په صاحبخانه باندې. موږ ته یو تار پیاده کړ چې وروره ګوله موږ نه لاره ورکه شوله، صاحبخانه او ګوشګانې خاموش کړې وتښتېدل. لا خو د اسرائیلو جنګ راغی، د دې خو دوی تار پیاده کړ موږ باندې، ورځ راغله چې موږ د وروره لاره ورکه شوله، صاحبخانه وتښتېدل. کسایی که پول نداشته باشه گوشی‌هایشان رو میگیره، بسیار در زور سرشان کار میکنه، بسیار رفتار زشت میکنن. ما خودم در اتوبوس که آمدیم از پول شهرداری را که وقت نتی نفر 1 میلیون پول شهرداری میگیره، موقع که پول نتی تلاشیت میکنه، گوشی تا چیزی که ارزش داشته باشه از پیشت میگیرن. بر ظلم و مشکلات پلیس میگیره میزنه، 20 رقم 20 جای پیسه میگیره، نداشته باشی هم به زور ازت میگیره. این مشکلات را کل تمام وطنهای ما میفهمه. میریم پسینی بایک ما سه نمیاییم، نام و محبت میاییم دیگه، در کشور ما هر کار میکنیم، با دروغ و فساد کلشان هر کار میکنه. د ماشومانو په ګډون یو شمیر نور په ایران کې د ایراني کډوالو د ژوند ستونزمن شرایط بیانوي. دوی وایي چې ورځې د نیولو او جبري ایستلو په ویره کې تیرې کړي دي. وضعیت این تو که مثلا زندگی بنام ما اونجا زندگی میکردیم که در راه میرفتیم که صدای ماشین میشنیدیم، نگاه میکردیم که پلیس نباشه، که اگر پلیس میدیدیم فرار میکردیم. همچنین هموطنان ما به حالت با مشکلات مواجه بودن، هم به حساب نانوایی، هم هر لحاظ، هم به حساب مغازه، که همین خرد و کلان رویه بد میکردن که همشاری افغانی. ایرانیا برامون چی میکرد و دعوا میکرد، میزد ما رو، خیلی بد بود. دعوا میکرد، به صف نونوایی ما رو مینداخت ور، خیلی بد بود. له اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځني تاوتریخوالي او کړکېچ وروسته ایران د هیواد د کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړه او ځینو د هیواد پر کډوالو تورونه هم ولګول. اوس د ایران د پارلمان یو غړی په یو ټلویزیوني مرکه کې وایي چې دا ډول تورونه بې بنسټه وو. من یک گزارش مستند همین دیروز بعد از ظهر یه جلسه داشتم با یه سری از مسئولین امنیتی، اعلام کردم به من که حتی از بعد از شروع این جنگ حتی یک مورد جاسوس تو این جاسوسایی که بازداشت شدن، حتی یک مورد از اتباع نبوده. له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت او خوندیتوب څانګې ویلي دي چې له ایرانه د کډوالو د جبري ایستلو د پروسې له پیل وروسته د هیواد په لویدیځ کې د اسلام قلعه له سرحدي لارې هره ورځ د تګ راتګ کچه له 14 څخه تر 22,000 ته لوړه شوې ده. سربیره پر دې له ایرانه د هیواد د کډوالو دوامداره جبري ایستل له جدي کورني او نړیوالو نیوکو سره مل دی. د کډوالو د حقونو فعالانو په دوامداره توګه له ایران غوښتي چې دا پروسه سمدلاسه ودروي. د امریکا د څلورمې حوزې د استناف محکمې په موقت ډول د افغان وګړو موقتي خوندي حالت تایید کړی دی. د افغان یو ایستلاف مشر وایي چې د موقتي خوندي حالت لرونکو لپاره وروستۍ نیټه 13 شپه پای ته رسېدلې وه، خو د محکمې تر راتلونکي دوشنبې پورې غځولې ده. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان د موقتي خوندي حالت لرونکي ایستل د متحده ایالاتو له نړیوالو ژمنو څخه سرغړونه او خیانت ګڼي او وایي چې هیڅوک باید جبري توګه افغانستان ته ستانه نشي. د متحده ایالاتو د کورني امنیت وزارت د روان هجري لمریز کال په وری میاشت کې اعلان وکړ
چې دوی به د زرګونو افغان وګړو موقتي خوندي حالت لغوه کړي. تېره شپه د متحده ایالاتو د کورني امنیت وزارت لپاره د دې وضعیت د پای ته رسولو لپاره وروستۍ نیټه وه. خو د امریکا د 4مې حوزې د استیناف محکمې موقتي خوندي حالت تر بلې اونۍ وغځاوه. د امریکا د پخوانیو سرتیرو د ائتلاف او د افغانیو د ائتلاف مشر وايي چې که دا پریکړه پلي شي نو د دې وضعیت لرونکي به نور په متحده ایالاتو کې د کار کولو اجازه ونه لري او له دې هېواده به ووځي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټاکل شوې وه چې نن د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب حالت موده پای ته ورسیږي. دا داسې معنا لري چې دوی نور د کار اجازه نه لري او مجبور دي چې له امریکا څخه ووځي، ځکه نور هیڅ ډول د اقامت قانوني وضعیت نه لري. خو لنډمهاله محافظت شوی وضعیت څه شی دی او څومره افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د دا ډول وضعیت لرونکي دي؟ لنډمهاله محافظت شوی وضعیت د کډوالۍ یو پروګرام دی چې د TPS په نوم پیژندل کیږي. دا د هغو کسانو لپاره دی چې نشي کولی د بیلابیلو دلایلو له امله خپل هیواد ته ستانه شي، لکه جګړه، طبیعي ناورین او مدني ناکرارۍ. د لنډمهاله خوندي شوي حالت پروګرام دوی ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو لپاره لاره برابروي او قانوني ملاتړ چمتو کوي د کار د جوازونو په ګډون. د هغو افغان وګړو شمیر چې دا ډول حالت لري نږدې 12,000 تنو ته اعلان شوی. د هغو کسانو سربیره چې په پارول پروګرام کې شامل دي. په متحده ایالاتو کې د افغان وګړو لپاره د لنډمهاله خوندي شوي حالت د پای ته رسېدو په درشل کې د امریکا د بخښنې نړیوال سازمان پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي هغه افغان وګړي چې متحده ایالاتو ته د خوندیتوب موندلو او په افغانستان کې د خطرناکو شرایطو څخه د تېښتې لپاره راغلي دي د نیول کېدو او ایستلو له جدي خطر سره به مخ شي. دې سازمان زیاته کړې چې هیڅوک باید په جبري توګه افغانستان ته ونه لیږل شي. له بلې خوا د کډوالو د حقونو څار وایي چې دوی د امریکا د P1 او P2 غوښتنلیک لرونکو څخه داسې ویډیويي پیغامونه ترلاسه کړي دي چې په پاکستان کې متحده ایالاتو ته د تګ لپاره له 3 کلونو څخه ډیر انتظار باسي او د دې ترڅنګ د دوی ژوند په خطر کې دی. دې سازمان د ټرمپ له ادارې غوښتي چې سمدلاسه د P1 او P2 قضیو پروسس بیا پیل کړي ترڅو د هغو افغان ښځو او کورنیو ژوند خوندي کړي چې د متحده ایالاتو متحدین دي. د دې قضیو لرونکو ویلي چې دوی په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. وروسته له هغه چې په 2021 زیږدیز کال کې کابل سقوط وکړ موږ پاکستان ته پناه راوړه په دې هیله چې زموږ دوسیې به ژر تر ژره وڅېړل شي، خو له هغه وخته تر ننه پورې په یو ناڅرګند حالت کې ژوند کوو. نه حقوقي مرسته لرو، نه د کار حق او نه هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی. د دوامداره ګواښونو د نیول کېدو، بندي کېدو او ایستلو له ویرې سره مخ یو. کورنۍ ایستل کېږي، ماشومان ښوونځي ته له تلو محروم دي، ښځې او نجونې په یو تیاره او ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ له واک ته رسېدو وروسته د P1 او P2 کډوالۍ قضیې وځنډول شوې او د ځانګړې کډوالۍ ویزې یا حسابي قضیې له جدي کمښت سره مخ شوې. له بلې خوا هغه افغان وګړي چې د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته متحده ایالاتو ته تللي د ټرمپ ادارې د دې پریکړې پر بنسټ د ایستلو له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو نړیواله محکمې لخوا د طالبانو د مشر او د دوی د سترې محکمې رئیس د نیولو امر د کال په لومړیو 6 میاشتو کې د بشري حقونو یو له مهمو لاسته راوړنو څخه بللی دی. د سازمان ویلي دا لومړی ځل دی چې له افغانستان سره د محکمې له غړیتوب وروسته د طالبانو د مشرانو پر ضد د علني نیولو حکم صادریږي. په ورته وخت کې یو شمېر د ښځو او د بشري حقونو فعالان له دې محکمې غواړي چې دا حکمونه ژر تر ژره عملي شي او د نورو طالب چارواکو لپاره د هم د نیولو حکمونه صادر کړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو امرونو له صادرېدو وروسته یو شمېر ښځې او د بشري حقونو فعالانې د دې امر د سمدستي پلي کېدو غوښتنه کوي. دوی د نورو طالب چارواکو د محاکمه کولو او عدالت ته د راوستلو په اړتیا ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د عدالت له پروسې په کلکه ملاتړ وکړي. با کشان داشتن مقامهای طالبان
در دادگاه بین‌المللی یک فیصله عادلانه است که به خاطر مردم افغانستان مخصوصا زنان و دختران افغانستان صورت گرفته و همچنان باید بعضی مقام‌های طالبان که در نقض حقوق بشر و آپارتاید جنسی قرار دارند یا دمو نظر هستند اینا هم محکمه شدند و از این محکمه همه مردم افغانستان خوشبین هستند مخصوصا زنان و دختران افغان. این که رهبرشان محکمه می شود استقبال میکنیم چون اینها همیشه حقوق ما را نقض کردند اما ما میخواهیم زود وارد عمل شوند و دیگر مقامات را محاکمه کنند. د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د طالبانو هغه لومړني او دویم درجه مشران دي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د سې شنبې په ورځ د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیتي او سیاسي انګیزو پر بنسټ د ځورونې په تور د هغوی د نیولو حکمونه صادر کړي دي. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بشري حقونو لاسته راوړنو په نوملړ کې د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د مشرانو د نیولو امرونه د بشري حقونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بللي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د مشرانو د نیولو امرونه د خپل نوملړ په سر کې ځای پر ځای کړي او ویلي دي چې دا د طالبانو لپاره د لومړي ځل لپاره د نیولو امر دی چې له هغه وخت راهیسې چې افغانستان د جرمونو نړیوالې محکمې سره یوځای شوی دی. احکام مشابه صادر کرده است که به دلیل نبود قوه اجرایی به نتیجه باقی مانده. ما خواهان آن هستیم که برای همه رهبران طالبان که در جنایت سرکوب و تبعیض دست دارند حکم قضایی صادر شود و از حضورشان در نشست‌های بین‌المللی و رسمی جلوگیری گردد. طالبانو د خپل مشرانو د نیولو امر به معنا بللی او ویلي دي چې دوی د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني. خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو او د بشري حقونو سازمانونو دا اقدام د عدالت په لور یو ګام بللی دی. د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي که چیرې دوی ته د زده کړې او مهارتونو ترلاسه کولو فرصت ورکړل شي نو ځوانان کولی شي د خپل هیواد لپاره یو ښه او دوامداره راتلونکی جوړ کړي. خو په افغانستان کې ځینې نجونې وایي چې طالبان نه یوازې د نجونو لپاره د دوی د مهارتونو د پراختیا فرصت برابرولو کې پاتې راغلي بلکې دوی یې د زده کړې او کار په څیر له نورو بنسټیزو بشري حقونو څخه هم محرومي کړي دي. د دې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې ویلي چې د افغانستان ځوانانو سره ولاړ دي او د دوی په مهارتونو کې د پانګونې له لارې هیله پیدا کوي. نن د جولای 15مه چې د چنګاښ له 24مې سره سمون لري د ملګرو ملتونو لخوا د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. هغه ورځ چې د نن ورځې په نړۍ کې د بدلون او جوړونې لپاره د ځواک په توګه د ځوانانو رول په یاد وساتي. په دې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش ویلي دي چې که دوی ته د زده کړې او مهارتونو ترلاسه کولو فرصت ورکړل شي نو ځوان نسل کولی شي د نن ورځې ننګونو باندې بریالی شي او د هیواد او نړۍ لپاره یو سولیز او دوامداره راتلونکی رامنځته کړي. خو په افغانستان کې له ډیریو ځوانانو فرصتونه اخیستل شوي. شکریه له هغو زرګونو نجونو څخه ده چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړلو وروسته د خپلو زده کړو د دوام لپاره ایران ته کډواله شوه. وايي د خپلو زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ په یوه کارخونه کې کار کوه او د غوره نمرو سره سره هغې ته سپکاوی کېده او د نورو په پرتله سخت کار کولو ته اړ کېده. هغه له 3 کلونو 7 میاشتو وروسته افغانستان ته راستنه شوې او اوس د محدودو سرچینو او د خپلو ملګرو سره د شریک کامپیوټر سره آنلاین زده کړې کوي. وقتی در افغانستان درس خواندن ممنوع شد در ایران مهاجر شدیم و اونجا آموزشگاه میرفتم و همچنان کارم میکردم. با وجود داشتن بهترین نمرات و کار زیاد در یک کارگاه خیاطی همیشه تعیین می شدیم و مجبور بودیم چند برابر شهروندان خود و کشور کار کنیم. حال برگشتم کشور بازم درس می خوانم آنلاین با لپتاپ مشترک با دوستانم و کمترین امکانات. د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې ویلي چې د افغانستان له ځوانانو څخه به ملاتړ وکړي او د دوی لپاره به هیلې پیدا کړي. داسې حال کې چې نړۍ د ځوانانو د مهارتونو روزنې په اړه خبرې کوي ځینې نجونې وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د دوی د وړتیاو او مهارتونو د پراختیا لپاره فرصتونه شتون نه لري بلکې طالبانو ښځې او نجونې له خپلو بنسټیزو بشري حقونو څخه هم بې برخې کړي دي. 3 سال است که پانتون نرفتیم و در حالت بسرنوشتی به سر میبرم. خواستم از دولتی است که زمینه کار و افزایش مهارت بر جوانان فراهم بکنه تا باشه که بحران کنونی در کشور پایان یابه.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز لګولی دی او ډیری ځوانان هم د کار فرصتونو له نشتوالي شکایت کوي. ملګري ملتونه د ځوان نسل د پرمختګ لپاره زده کړه او د مهارتونو روزنه اړینه ګڼي. خو طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته ټولې نجونې ښوونځي ته له تګ څخه منع کړي دي او د پوهنتونونو دروازې هم د دوی لپاره تړلې دي. د پښتو ژبې شاعر متي الله تراب تېره ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. هغه 54 کلن و. د نوموړي د مړینې خبر د هغه خپلوانو او کلتوري شخصیتونو تایید کړی دی. یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي شخصیتونو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو په دې پیښه خواشیني څرګنده کړې ده او د متي الله تراب مړینه د معاصر پښتو ادب لپاره یوه لویه ضایعه ګڼي. د هغه جنازه نن د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې ترسره شوه. طالبانو د دې شاعر په مړینه خواشیني څرګنده کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې متي الله تراب په خپل شعرونو کې د وطن پالنې او د یووالي پیغام درلود. اوس هم اقتصادي خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د پراخې وچکالۍ خبرداری ورکړی دی. د سازمان پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې وچکالۍ د افغانستان 9 ولایتونه اغېزمن کړي دي چې شمالي ولایتونه ډېر زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې وچکالۍ د کرنیزو حاصلاتو د کمښت، د څړځایونو د وچېدو او د اوبو د سرچینو د کمولو لامل شوی چې ټولنه یې د سقوط په درشل کې اچولې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د ډبرو سکرو سوداګرو ټولنې سره له افغانستانه د ډبرو سکرو صادراتو په وړاندې د ننګونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي. دغه پاکستاني ډیپلومات ویلي چې د اصلي سندونو د صادرولو په اړه به د سوداګرو اندېښنې له پاکستاني او طالب چارواکو سره شریکې کړي. صادق خان د سوداګرو ملاتړ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره مهم بللی. مخکې له دې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د تورخم، غلام خان او خرلاچي په سرحدي لارو کې د پاکستان ګمرک چارواکو د اصلي هیواد سند د نشتوالي له امله له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات ځنډولي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د بند جوړولو اعلان کړی دی. دغه سازمان پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې دا بند 111,000 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري او له 2500 څخه زیاتې کورنۍ به ترې برخمنې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان زیاته کړې چې د خاکریز ولسوالۍ د بند جوړول به اوبو ته لاسرسی ښه کړي او د سیلابونو خطر به راکم کړي. د افغانستان په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 9.03 افغانۍ، یو یورو 9.2 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.6 افغانۍ، زر هندي روپۍ 200 افغانۍ، یو اماراتی درهم 18.55 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 201 افغانۍ. اوس هم بهرني خبرونه. په غزه کې د اسرایلو بریدونو له دوام سره هم مهال د اسرایلو د لومړي وزیر او د دې هیواد د پوځ ترمنځ د فلسطینیانو د جبري لید پلان په اړه تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا پلان چې په نړیواله کچه د جنگي جرم او حتی نسل وژنې په توګه تشریح شوی د اسرایلو د حکومت پر میز پاتې دی. نتنیاهو له پوځ څخه غوښتي دي چې د پلان نوې نسخه د لنډ مهال ویش او کوچني بودیجې سره وړاندې کړي. خو داسې ښکاري چې پوځ نه دا ردوي او نه یې د پلي کولو لپاره عملي حل وړاندې کړی دی. د شجاعیه او جبلیه ځینې برخې نن په بېساري شدت سره د ګولیو، هوایي بمباریو او توپخانې له لارې په نښه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو پوځ د دې سیمو د اوسیدونکو د ایستلو ګواښ کړی او غوښتنه یې کړې ده چې دوی د غزې ښار د لویدیځې برخې ته ولېږدول شي، چیرې چې ډیری فلسطینیان اوس مهال بې ځایه شوي دي. له دې سره حتی هغه سیمې چې د موخو په توګه اعلان شوي د غزې ښار لویدیځې برخې په ګډون له اسرایلي بریدونو خوندي نه دي. په دغو بریدونو کې د شتي کډوالو په پنډغالي کې یو کور په نښه شو چې د یوې کورنۍ 5 غړي یې ووژل او 10 ګونه نور یې ټپیان کړل. په دغو پنډغالو کې چې د غزې تر ټولو ګڼ نفوسه سیمې ګڼل کیږي د غزې له شمالي برخې څخه زرګونه خلکو پناه اخیستي او په خیمو کې ژوند کوي.
د خوراکي توکو د سخت کمښت، د امنیت نشتوالي او د وتلو د دوامداره ګواښونو په منځ کې دوی د تیښتې لپاره هیڅ لاره نه لري. هر چیرې چې ځي بیا هم بمباري کیږي. په ورته مهال د اسرائیلو د لومړي وزیر او د دې هیواد د پوځ ترمنځ د فلسطینیانو د جبري لیږد په اړه تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا پلان چې په نړیواله کچه د جنګي جرم او حتی نسل وژنې په توګه تشریح شوی د اسرائیلو د حکومت پر میز پاتې دی. نتانیاهو له پوځ غوښتي چې د لنډمهال ویش او کوچنۍ بودیجې سره د پلان نوې نسخه وړاندې کړي. له بلې خوا د مرستندوی سرچینو په وینا د غزې د بشري مرستو جنجالي بنسټ په می میاشت کې د فعالیت د پیل راهیسې له 800 څخه ډیر فلسطینیان د ویش ځایونو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کولو په هڅه کې مړه شوي دي. نړیوال شنونکي وایي چې دا طریقې نه یوازې د اسرائیلو د پوځي اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي، بلکې د خلکو د باور له منځه وړلو، د تاوتریخوالي زیاتوالي او د دې هیواد په وړاندې د بشري حقونو تورونو پیاوړتیا کې هم مرسته کړې ده. د لوبو نړۍ. د افغانستان د فوټسال غوره لیګ سیالیو په دوام کې به نن صادق لوبډله له زیتون لوبډلې سره مخ شي. له دې لوبې وروسته به نورزاد لوبډله آریافورج لوبډلې سره سیالي وکړي. تېره ورځ اتحاد لوبډلې د افغانستان د فوټسال غوره لیګ په 12مه اونۍ کې پیروزي پنجشیر لوبډلې ته د 3-1 په توپیر سره ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې امید لوبډله له میهن ځوانانو سره مساوي شوه. په بامیان ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ به د پنجاب ولسوالۍ د مرکز او کلیو د اتو لوبډلو ترمنځ د 10 ورځو لپاره ترسره شي. د دې لوبو په لومړۍ لوبه کې پیروزي او مرکه لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې په پایله کې مرکه لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته د 2-5 په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې ترلاسه کړه. په تخار کې د 13 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د سیالیو په خواجه باودین ولسوالۍ کې د 2 ورځو لپاره دوام وکړ. د سیالیو په پای کې د کمال بای ځوانانو لوبډلې لومړی مقام او اتلولي وګټله. پایلوبه د کمال بای ځوانانو او د شیوا ځوانانو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې کمال بای ځوانانو خپل سیال ته د 4-2 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. دا ول د نن شپې خبرونه. اوس تاسو ته بل نظر کوو څو د عامو ټلویزیون د نورو خبرونو لیدونکو پاتې شئ. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سټ amو.tv ته لاړ شئ او د عامو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ.